ته احساس لري چې دا موضوع دې موږ نور هم وغځوو؟ فکر کوم دا موضوع ساده نه ده. دا خبره باید چې موږ وغځوو نور هم. کله چې خبره ساده معلومیږي او خلک یې پټوي نو پوه شه چې دغه ژوره کیسه ده. ته څه فکر کوې هغه سړی چې دننه دې ته خطرناکه به یې؟ که خطرناکه وای ځان یې پټ نه ساتئ. بیره عموما د بېوسۍ یو نښه ده. د خان صاحب به نن خامخا راباسو. زه پوهېږم چې تاسو ولې راغلي یاست. نو رښتیا مې څه سته؟ ځینې شیان باید چې پټ پاته شي. ځینې خبرې کله چې پټ پاتې سي نو خلک بد فکر کوي. زه د خلکو فکر نه کنټرولوم. دا غږ دی چې شو خان صاحب؟ دا د خدای شي غږ دروند معلومیږي. نه خان صاحب دا حقیقت دی چې ته نه منې راسره. ملګری دا یوازې نه چې یو څوک کوي بلکې ساتنه یې هم کوي. کله چې یو څوک د چا ساتنه کوي په دې معنی چې خطر هم شته. هغه سړی د کلیوالو نه تښتي. په داسې وي موږ باید چې پوه سو چې ولې. غږ دې واورېدی؟ و دا نور تصادف نه دی. خان صاحب ته د کلي د احترام سړی وې ته ولې اوس هر څه پټوې؟ ځینې وخت سړی مجبوره شي د بل چا لپاره دروغ ووایي. نو هغه څوک دی؟ چې زه حقیقت ووایم کېدای شي چې هغه د منځه ولاړ شي. آیا هغه د خطره تښتي؟ نو د چا څه تښتي؟ د داسې کسانو څخه تښتي که پیدا کړي کېدای شي د منځه یې ویسي. که دا رښتیا وي دا یوازې د کلي راز نه دی، دا خطر دی خطر. نن کور ننوتلو بیا د هغسې نه راوځو خامخا حقیقت معلوموو. موږ اوس تر دې ځای پورې رسېدلي که چیرې شا سو ټول شک بې معنا کېږي خامخا به ننوځو. واپس د خبر مې وبه کړی چې بله ورځ مه راځئ. خان صاحب موږ حقیقت غواړو. که دروازه خلاصه شي هر څه به بدل شي. ملګری هېڅوک نه معلومېږي. نه معلومېږي؟ یا نه معلومېږي تازه. یو ښه غږ نه دی؟ راوځه موږ تا ته زیان نه رسوو. راوځه هېڅ مشکل نه ورته پېښوه. زه نه غواړم څوک مې وویني. راوځه وروره ته له چا څه پټ یې؟ که ما پیدا کړې زه ژوندی نه پاتې کېږم. راوځه موږ به مرسته سره وکړو. هغه سړی په دې خاطر ما پټ ساتلی و چې بېګناه و. ولې د چی چې ته بېګناه و پېښه څه د وروره موږ په کیسه خبر کړه. د زورورو خلکو پر ضد یې شاهدي ورکړې وه. نو هغوی یې لټوي که څنګه؟ د هغو پیدا کړي پای بې بد یې. دروازه څوک ټکي شو؟ څوک راغی؟ چپ شې غږ مه لره. دروازه خلاصه کړه موږ ته یو شته هغه دلیا دی. هغوی راغله. په راروانه برخه کې به حقیقت د خطر سره مخ سي.